السلام علیکم محترمین الله تعالی مو جوړ او روغ لره دوستانو یو داسې وظیفه در سره شریک کوم چې غیبی به د الله تعالی نصرت وکي غیبی به د الله تعالی کومک او مدد وکي که غواړي چې له غیب څخه د الله تعالی ټول کارونه برابر کی او له غیب څخه الله تعالی پر تا باندې مهربان سي ستا نصرت وکي ستا کومک وکي نو دغه وی وظیفه عمل وکړه دا ډیره بهترینه او مجربه وظیفه ده دوستانو الله تعالی به د غیب او داسې نصرت وکي چې له غیبي طریقو له غیبي لارو څخه به الله تعالی در باندې د رزق باران ووروي الله تعالی به د له غیب څخه ټول چفه کارونه ټول هغه کارونه چې رکاوټونه پکې راتلل هغه ټول به الله تعالی درته سم کړي هغه ټول رکاوټونه به الله تعالی له غیبي لارو څخه ختم کړي او له غیب څخه به الله تعالی درته د هر څه اسباب برابر کی که د رزق د کاروبار اسباب برابرول غواړي که د رشتې اسباب برابرول غواړي یا یو بل حاجت د دغه لپاره دغه د پوره کولو لپاره اسباب برابرېدل غواړي نو محترمینو دا یوه وظیفه په پابندي سره پر شرایطو باندې برابره وکړئ یو کوچنی آیات ده د دې وظیفه نن له تاسو سره شریکه کوم آیات چې څومره کوچنی ده خو دغه هومره بیا ډېر له کمالاتو ډک ده ډېر پرتاثره ده ډېر طاقت او قدرت پکې پروت ده الله تعالی به د دنیا پر هر څه باندې تاسو ته کامیابي د دې یو آیات په برکت سره درکړي هغه ځای څخه له هغه طرف څخه به الله تعالی پر تاسو مهربانه سي چې هغه طرف ته به ستاسو سوچ او فکر او ګمان هم نه وي له هغه طرف څخه به الله تعالی تاسو ته رزق درکړي له هغه طرف څخه به الله تعالی ستاسو حاجت در پوره کړي له هغه طرف څخه به الله تعالی تاسو په خپل مقصد کې کامیاب کړي له هغه طرف څخه به الله تعالی ستاسو هغه دعا قبوله کړي کوم چې تاسو هغه دعا کوله او الله تعالی به ستاسو خواهش پوره کړي دوستانو دا یو کوچنی آیات ده د دې آیات وظیفه در سره شریکه کوم لږ ورته منتظر سئ ښه په غور سره یې واورئ دغه وظیفه پر هغه طریقه باندې وکړئ کوم چې یې زه نن له تاسو سره محترمینو شریکه کوم هغه یو کوچنی آیات ده آیات دغه ده فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم دغه وظیفه ده یعنی فسیکفیکهم الله دا هغه توري دي چې حضرت عثمان رضی الله عنه چې په قرآن شریف باندې ناس تلاوت یې کوي او کفارو په شهادت باندې ورسوي او کتابونه لیکي چې دی پر دغه ځای باندې راغلی وي یا دا توري ډېر ویل چې فسیکفیکهم الله زر د تا لره کافي د الله تعالی نو دغه آیات تلاوت د کوي دا توري ویل د الله تعالی هغه دښمنانو د دین دښمنانو د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم دښمنانو او د صحابه کرامو دښمنانو او د هغه حضرت عثمان رضی الله عنه دښمنانو دی په شهادت باندې ورسوي حضرت عثمان رضی الله عنه هغه انسان و چې ډیره دنیا الله تعالی ورکړې وه ډېرې روپۍ الله تعالی ورکړې وې او ډېر سخي و او نبی علیه صلات وسلام به کله کله ویل په مجلس کې چې عثمان هغه سړی ده هغه کس ده چې جنت یې په پیسو باندې واخیستی یعنې دا روپۍ ګټل پیسې ګټل دنیا ډېرول دا څه حرام کار نه ده نه غلط کار ده بلکې دا حلال ده خو حرام کار په هغه وخت کې ده چې ته حرام روپۍ ګټې بیا خود حرام ده ځکه چې حلاله دنیا وګټې روپۍ ډېرې کې په دې سره انسان جنت هم پیدا کولی شي ولې خو ښه مدرسې به ورباندې جوړې کړي ښه مسجدونه به ورباندې جوړ کړي زکات به ورکړي مسکینانو ته به ورکړي هغه به دعاګانې ورته وکړي د جنت او حجونه به پکې وکړي زکاتونه به پکې وکړي د الله تعالی په لاره کې به مصرف کړي نو څومره خوند کوي دغسې حضرت عثمان صاحب هم داسې دنیا درلودله چې د الله تعالی په لار کې یې مصرفوله نبي علیه صلات وسلام به ورته ویل چې تا په پیسو باندې په دې دنیا کې جنت واخیسته یعنې د الله په لار کې یې مصرف کړي الله تعالی د هغو په بدل کې جنت ورکوي هر انسان صرفوي د الله تعالی په لار کې مصرفوي الله تعالی هغه ته جنت ورکوي الله تعالی هغه انسان څخه راضي کېږي دغه انسان دنیا هم نور ډېرېږي نو حضرت عثمان صاحب بې انتها زیاتې پیسې او بې انتها زیات مالدار او دولتمند کس و او یو دی له عشره مبشره څخه هم هغه انسان و هغه صحابي و چې الله تعالی په دې دنیا کې د جنت زیری ورباندې کړی و نو دا تورې هغه ویل او فسیکفیکهم الله
دا بل توري هم وهو السمیع العلیم د دغه وظیفه د سره شریکه کوم. معنا یې دا ده چې الله تعالی سي د اوریدونکی ده، ستا فریاد اوري. ته چې الله تعالی ته فریاد کوي چې یا الله دا حاجت لرم، دا دعا لرم، دا فقر مسکنت څخه خلاصول غواړم، یا الله ته مې ورڅخه خلاص کړې، الله تعالی یې اوري. او الله تعالی چې د علیم خبردار ده، په هر څه باندې خبر ده، ستا دغه فقر مسکنت او ته چې دا احتیاج کوي، مثلا حاجت پوره کول غواړي، دا ټولو باندې الله تعالی خبر ده، بل څوک نه ده به خبر. ستا په زړه کې چې څه دي، ستا په زړه کې چې کم حاجت ده، کم خواهش ده، په دې ټولو باندې الله تعالی جل جلاله خبر ده. او یوازې پوره کوونکی هم الله تعالی د بل کس نه ده، نه بل چا د وس کار ده چې هغه حاجت در پوره کړي، خو الله تعالی یې در پوره کوي. نو دوستانو دا وظیفه در سره شریکه کوم، انشاءالله الله تعالی به د غیبي نصرت او کومک وکړي. دوستانو د وظیفې طریقه درته ښیم. وظیفه وکړئ، کوشش 5 لمونځونه دي، له هر لمانځه نه بعد چې کوئ هم یې وکړئ. له کور نه چې وځئ، مثلا د کاروبار پر طرف یا دغسې بهر وځئ، دا وظیفه هم کولی شئ. دا وظیفه ده تر دې مخکې به 3 واره درود شریف، په پای کې هم 3 واره درود شریف، اللهم صل اللهم بارک، ځکه چې د دې په برکت سره د انسان دعا ډېره زر قبلیږي. دغه نه بعد 50 واره دا توري به دا رقم ووایاست، ورته ګورئ فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. دا رقم ما یو وار ووایئ، تاسو به 50 واره ووایاست. ما تاسو ته ویل په پای کې به بیا 3 واره درود شریف ووایاست. دغه نه بعد دعا وکړئ، دغه توري الله ته شفیع کړئ چې الله د دې په برکت سره مې غیبي نصرت وکړي، غیبي راته د کاروبار اسباب برابر کړي، غیبي راته د رشتې اسباب برابر کړي، غیبي راته د مال او دولت د ګټلو اسباب برابر کړي، د حاجت د پوره کولو اسباب یا الله ته راته برابر کړي، بل څوک یې نشي برابرولی. نو دغه وظیفه د دوستانو چې دا وکړئ، انشاءالله پر زندگی پر ژوند به خوند واخلئ او دعاګانې به راته وکړئ. الله تعالی دې وکړي چې دا وظیفه ستاسو خوښه شي، ویې کړئ، له نورو سره یې شریکه کړئ. الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.